هغه د ماشومتوب یو سوال چې بیا بیا به رانه کېدو چې غټ شي نو څه به جوړیږي. نو چې کله غټ شوم جواب مې زده شو چې زه بیا ماشوم جوړېدل غواړم. د ژوند د نوکرۍ نه ډېر زیات ستړی شوی یم. مناسبه به دا وي چې زما د ژوند حساب کتاب وشي. هره ورځ چې ستړی ستومانه کور ته روان شم نو دا سوچ ضرور کوم چې زه کار له ژوندی یم او که ژوند له کار کوم. په ډک جیب دنیا وپېژندم او په خالی جیب مې خپلوان وپېژندل. چې په خپله مې وګټله نو راته معلومه شوه چې عیش عشرت خو د پلار په ګټل شوو پیسو کېږي. په خپله ګټه خو صرف ضرورتونه پوره کېږي. د دنیا ساینسدانان په دې کوشش کې دي چې آیا په مریخ ژوند کېدی شي او که نه. خو دا کوشش چا هم ونه کړو چې آیا په ژوند کې خوشحالي شته او که نه. کله چې درنه څوک تپوس وکړي چې څنګه یې نو د ډېر خفګان باوجود به په خندا جواب ورکړي چې یار په مزو کې یم. نو بس دغه د ژوند یوه ډرامه ده او هر سړی یو فنکار دی او د ماچس ضرورت خو بیخي نشته ځکه چې دلته خو خلک د خلکو نه سوځي. نو بس سحر شي او ماښام شي او ژوند تمام شي. څوک په جړا غم غلطوي او څوک په خندا کې خپل غم پټوي. ګرانو کتونکو د دې شعر دویمې حصې دپاره کتو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ټلۍ بټنه هم ووهئ.